السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، موږ تاسو د مندو او د پلورو اولاده یو. دروازې د جنت زموږ په کورو کې راخلاصې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور پلار قدمونو ښکلول، مچول، پښې مچول دا دومره اجر لري لکه د بیت الله شریف چارچوب چې مچ کې. د بیت الله شریف پر چارچوب څومره راشوي. د حج کې به ما قصد وکړي چې وارسه ملتزم شریف ته او چارچوب مچ کم. د تورانو څه نه سوای ورکلی، دوی ډېر محبت لري که ډېر زورور دي، بس هغه به تېر شومه. نو هلته هم یو چاته نوبت ورسېږي چې ورسي بیت الله شریف چارچوب مچ کې. والله العظیم په هغه رب دې مې قسم وي چې زما روح د ده په قبضه کې دی، د ده په قدرت کې دی. تر بیت الله معظم و مشرف هستي په کورو کې لرو چې مور پلار دي، د هغو راځي قدر و احترام وکړو. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه حج ته روان دي، حتی کان بین مکة والمدینه، د مکې و د مدینې په مابینځ کې یو درخت و رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر دې درخت لاندې کښېنستی. عبدالله بن عمر ورته نو هغه ځای وپېژندی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دلته کښېنستی. وجلس تحتها، لاندې تر درخته کښېنستی. بس صحابه کرام پوښتنه ځینې وکوله چې ته ولې دلته کښېنې. بل روایت کې داسې راځي وایي دی دلته کښېنستی، ویې خندل. صحابه کرام ورته ولې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زموږ سره په سفر کې و، تر دغه درخته لاندې کښېنستی او ویې خندل. نو ما د هغه متابعت وکړي، نو هم کښېنسته هم مې وخندل. صحابه کرام عاشقان به دی نه وه لکه موږ لیونیان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتیات زموږ په محول په جامعه کې پیغور ښکاري، نبوي لباس پیغور ښکاري، نبوي ژوند پیغور ښکاري خلکو ته، ژیره پیغور ښکاري، ښه لباس د زنانهو پیغور ښکاري، یا د کوچیانو یا د سرایانو لقب هغه ښځو ته ورکوي. که ښه پرچاکي و، یو ښه ناروا کالي اغوستې و، بس هغه نو بیا وایي دا مډرني ښځه ده. ماډرنان دا نوم یې هم د ډرانو دی، دا ماډرنان به دوزخ ته ځي. ماډرنان زینت الله نارینه ته هم ښځینه ته هم بخښلی دی، زینت په روا کې نه په ناروا کې. دا ماډرنان دغه ډران به روانې دوزخ ته. خیر هغه موضوع به بیا بل وخت وڅېړو. دا ډران ماډران ده. اوس په راس د مور پلار حقوق ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې کومه درخته لاندې کښېنستلی و، عبدالله بن عمر ورته نوم هلته کښېنستی. دغونه ووایه عبدالله بن عمر ورته نوم بارک وایه. ثم قال رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت هذه الشجره، رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کښېنستی تر دې درختې لاندې، زه هم کښېنستم. عبدالله بن عمر ورته نوم بارک و اذا اقبل رجلا، یو سړی رالی ځوان و، له دغه تنګي و، د دغه شلې د غره سره ووتې، حتی وقب على رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ودرېدی. فقال یا رسول الله اني جئت لاجاهد معك في سبيل الله تعالی، زه راغلی یم چې جهاد ته ولاړ سم د الله دپاره، د الله رضا لاسته راوړم، آخرت لاسته راوړم. آخرت لاسته راوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ ابواک حیان کلاهما، مور پلار دې دواړه ژوندي دي؟ صحابي ورته وایي نعم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ فرجع، وګرځېږه، د دوی خدمت وکړه، د دوی خدمت خیر من جهاد. هغه بیا بیان درته کړی چې که جهاد فرض عین و بیا د مور پلار اذن و اجازه نه غواړي، که فرض کفایي و بیا د مور پلار د اجازې نشي کړی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه صحابي وګرځېدی، ولاړ د مور پلار په خدمت باندې مشغول شو. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سفر څومره اجر لري، څومره ثواب لري. تاسو فکر وکړئ. که اوس دا اعلان وسي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوه ورځ د الله له طرفه یو اواز وسي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوه ورځ زه دی له قبره درته راپورته کوم، ژوندی خو دی د باندې به درته راوځي،
یوه ورځ ورسئ بس بیا مرګ در کوم او تاسو څه هستي ولري هغه ټول الله وایي ما ته راکړئ. ما د الله په ذات قسم چې په کروړاو په لکاو انسانان به وایي چې صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې ووینم نور ژوند نه غواړم. بس ده خپل عمر به هم پر الله خرڅ کړي او خپل هستي و نیست مال به هم پر الله خرڅ کړي. دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات او د تږي دي مؤمنان. خو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و د هغه سره د جهاد سفارو څونه اجر و ثواب لري. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه صحابي ته وایي ولاړ شه دا چې ته له ما سره جهاد ته ځې ته دغه ستا دپاره خیر دی ثواب دی الله در سره راضي کېږي چې ته کور د مور پلار خدمت وکړې. الله اکبر. مور جنت دی پلار جنت دی. د خدای په لحاظ محترمینو د مور د پلار قدر وکړي. او دغه رنګه وایي د هارون رشید په زمانه کې هارون رشید پلار و زوی بندیان کړل. پلار و زوی دواړه زندان و جیل ته واستول. دا پلار یې وایي سپین ږیري و اودس پې په ګرمو اوبو کاوه. نو دا زوی به راولاړ شو د شپې چې مې د زندان و په دا محبس و جیلخانه کې چراغ لګېدی پر هغه بیا اوبه کښېښولې سهار ته به ګرمې وي پلار بیا اودس به وکړي. نو هغه سجان هغه د بندیخانې مشر چې په دې باندې خبر شو هغه چراغ یې هم دی ځای کښېښوی چې دا ځوان اوبه نه سوی په ګرمولی د پلار دپاره. نو پلار په یخو اوبو اودس نه سوی کولی. وایي دا ځوان راولاړ سو دغه د اوبو کوزه و دغه د اوبو لوښه یې پر زړه کښېښوی. دا زړه حراره ګرمي لري که به دکې حرارت ګرمي نه وي بیا پلجېږي. نو تر سهاره پرې دا کوزې پر زړه باندې ایښی د ټینګې لاسونه پر نیولي وي. نو اول خو ده په اور باندې اوبه ورګرمولې. هغه سجان هغه بندخانې مشر هغه اور ځین بند کړي. بیا مې د شپې پر چراغ ګرمولې هغه چراغ یې ځین بند کړي. درېیم مرحله کې زوی راولاړ شو دغه اوبه مې پر زړه ونیولې تر سهاره پورې به دغه د اوبو لوښی دی د پر سینه باندې پروت. هغه د سینې په ګرمایي به اوبه لږدی سوې یخ ماتې به سوې. سهار چې پلار ته اوبه کښېښولې پلار ورته وویل زویه اوبه ګرمې دي او اور هم نه ولو او چراغ هم نه ولو. فقال ابوه من اين هذا. دا اوبه دي له کومه کې فاخبره د معلومات ورکړي چې دا په دا سینه باندې نیولې وې یخ ماتې سوې. پلار دعا ورته وکول وله اللهم ای بارې خدایه ته اور د جهنم مه په هغه یې مه خوره د اور د جهنم څخه یې وساته. نو بیا چې کوم وخت وفات سو چا په خوب ولیدی چې الله جل جلاله څه در سره وکړل. هغه د پلار د اوداسه اوبه چې مې پر زړه ورګرمولې د زړه په ګرمۍ باندې الله جل جلاله وبخښله. محترمینو دغه ژوند د بخښې ژوند الله موږ ته راکړی دی چې موږ ځانونه کې وبخښو. والله العظیم کې د روپو دپاره پیدا کړي یو. والله العظیم کې د دنیا دپاره پیدا کړي یو. والله العظیم کې د عیش و د استراحت دپاره پیدا کړي یو. صرف او صرف جنت لاسته راوړي. دا دنیا ټټۍ ده که په هر څو ښه بنګله کې پروت په ټټۍ کې پروت دي. ځکه خو په نس کې دي هم د ټټۍ مواد پراته دي او که هر څه وخوري هغه د ټټۍ مواد ګرځي. که هر څومره ښه سپین کالي واغوندي دیوبندي صاحب یې که هر څو په ښه کوټه کې کښېنئ شاوخوا کتابونه در باندې راټولي خو 20 منټه نیمه ګنټه 2 ګنټې 4 ساعته بعد د بیا ټټۍ ته ضرورت پیدا کېږي. دا دنیا ټټۍ ده. دا ټول ژوند الله د بخښي او د مغفرت او د جنت لپاره راکړی دی. نو مور پلار مو د جنت دروازې دي. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې خدمت او احترام یې وساتو. پر لاس یې مچوي پر پښو یې مچوي. زه خو دا طالبانې څخه
یو خوا د کشرتوب مراحلې دي په هغه به مې الله نه نسي که مور ازاره سوي له تعلیمونې بعد بیا چې سفر ته ځم که راځم مور پر پښو مچوم او پلار هغه ستره هستي لکه پلار هغه خو نه لرم پاتې سوی دی خو الله دې زما د خدمت ثوابونه د ده روح ته ورورسوي الله جل جلاله دې د علماو د پلرو په سب کې دی هم راپورته کړي خپل هم عالم و غټ شیخ و پلار یې هم عالم و نیکه یې هم عالم و تقریبا زموږ په خاندان کې اته نه نیکهګانې دي امینه دی راغلی ټول علما وه پیړۍ پیړۍ په علم کې زموږ راتېر سوي دي خو الله جل جلاله دې د زما د ټولو خدمتو ثواب د روح مبارک ته ورورسي الله جل جلاله دې دی زموږ سره راضي کړي تاسو هم زما پلار ته دعاوې کوئ زه به ستاسو پلرو ته دعاوې کوم جمع الحدیث رقم د حدیث 10402 صفحه 178 جلد نمبر 8 او دغه رنګه نزهة المجالس صفحه 109 جلد نمبر اول والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته